أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوی موږ دا ویلو چې درس په اخر کې به د الله په فضل او کرم سره دین د اسلام یو درې سو شپته خوونه موږ تاسو ته خودلې دي چې کله انسان دغه عمل کړي ولین رسول الله فرمایي دا الله جنت لبوشي. ابو بکر شویل یا رسول الله د دې به څه په ما کې موجود دي؟ د الله نبی ورته ویل چې او پتا کې ټول موجود دي. څومره به احترام عظیم انسان د مسلمانانو د مشر نو مخکې دینه چې باغې باندې زموږ اوسه در شروع شي. اول به اجمالی دغه د رسول الله احادیث د اخلاق مبارک ذکر کو د خوینو مبارک دین اور سبب ان شاء الله یو شروع کو دو درې شمه چې زموږ اوسه قسمت هغه وایو او مقصد به دا خبره چې رب العالمین موږ ته په عمل نصیب کړي. قران کې الله انسانانو باندې رد کوي لم تقولون ما لا تفعلون. ډېر دي چې انسانان شته چې هغه وینا کوي به عمل ور باندې نه کوي. الله دا اوله دا غو بکار نه ده بلکې انسان دې عملو کې ځکه چې کله انسان عملو کې دې انسان سره زموږ الله کار دی. اول د رسول الله اجمالی احادیث دې خوینو د فضیلت بارک سبا ان شاء الله کې د جون باقینو اولنی خوې باندې و شروع کوو چې حیا ده به بل به بل بروي د بهرره شه باندې راځي. قال دا فرمایي چې قیل یا رسول الله ویل چې اې د الله رسول من اکرم الناس بده ټول انسانانو کې عزتمن انسان څوک دی؟ نو قال د الله نبی ویل اتقاهم په دې کې به اق انسان ډیر عزتمن چې هغه متقی د الله نه یریږي. د کوم شي چې موږ رب العالمین منع کړی دی هغه انسان ساتل. د عبد الله بن عمر نه نقل دی وزد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لس کسانو کې وزل سم کسون فجاءه رجل من الانصار وسړی ورته راغی د انصارونو فقال ویل یا رسول الله اے د الله رسول من اکیس الناس واکرم الناس په ټول انسانانو کې خیر انسان څوک دی او ډېر د عزت انسان څوک دی؟ دا خو ان شاء الله چې کله سبا شروع کیږي بلکې د وسنه ورته استعداد او تیاری وکړ دی ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده. معمولی سړی ونګني جنت له سړی به داخلي کی. تیر درس کې دا خبره ویل شو چې د جنت ډېر قیمتي شی دی په کار ده چې الله سبحانه ډېر اوچت عملونه طلب کولې چې لکه دغه عمل وکي او دا وکي او دا وکي او دا لیکن څنګه الله د معمولی شی باندې موږ لراکې لکه به تور مثال یو سړی او د سوګي او دغه نور څه کلمه شهادت وي اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطهرين دی ویلې څنګه الله په دغه دعا باندې شول جنت ورکړي. دا ګور معمولی غو نه موږ راکاري یو وجه علماء دا ذکر کړي په دې معمولی عملونو باندې څنګه الله څخه دا جنت لیکلې لري دی واجب کړي لري د جنت نه محرومېدل دا ډېر لوی تاوان دی چې کله انسان ته محروم شي. دیم څنګه الله دې جواب دی او قانون درجه کم ذات هغه ډېر سخی او جواب دی نو مناسب دا چې هغه د خلکو سره په لږ عمل باندې ډېر شی ورکی. ډېر شي نه به ضروري نه کې چې لکه ته به دومره کې او زه به دومره او بل وجه دا چې د عملونو موږ له واړه ښکاری خو لیکن دا ډېر غړ دي. نو سبا ان شاء الله چې کله دا درس شروع کیږي د غدرې او شپېتو دغه مخکې د اخلاق او لږ عظمت د ژړي کې ولرو ترغیبا رسول الله به کله موضوع ملګر له بیانول نو مخکې به ترغیب ورکړي لکه د بدر غزا مجاهدین چې کله میدان د جنگ له تشکیلول نو اول سخت ترغیب ورکړي قوموا الى جنته اسمه ملګرو چې اق جنت لا شه دیږي پلنواله دومره دی لکه د اسمکو اسمانونه او دا رقم تر یو دا نو شړې ته پوښتنه کې د انصارونو چې عزتمن به د خلکو کې څوک دی وخیر قال رسول الله ویلي اکثرهم ذکرا للموت اق انسان چې هغه مرګ بار یادې وي دا ډېر عزتمن او ډېر وخیر شړې مرګ یادول. قرطبي رحمه الله تذکرہ کې دا خبره ذکر کړي عمر ابن عبد العزيز به مولین راځي مکول په میش کې او کرته د قیامت او د مرګ تذکرې به کولې په مجلس کې به جړاګانې وي د غوښلو جوړو
موږ په کال کې شرط مرګ نه یادو نه د علماء یاد نه د عوامو واشدهم استعدادا له او اق انسان ډیرو خیر دی چې هغه سخت تیاری کوي د مرګ لا اولئک رسول الله فرمایي دغه خیران دي. بل حدیث کې راځي پر وحید سمره ابن جندب باندې دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي الکرم التقوا عزت چې هغه تقوا ده معنی کې شړې وګړي چې عزت من شم مسبره کې تقوا ضروری ده چې وش پروید عبد الله ابن عباس باندې بل روایت ته دا فرمایي رسول الله فرمایلی دي من سره ان يكون اكرم الناس فليتق الله عز وجل وکم سړی چې خوخي خوشالي به دې خبره باندې چې په ټول انسانانو کې عزت من شي وي د الله نه یریږي دا خو زموږ سوسو دار مرګري خواهش دی او کنه دی چې لکه په ټول خلکو کې د اسماء عزت جوړ شي خو نن موږ عزت په خپل شهرت کې ګڼلې چې کم سړی مشهور شي او کم سړی ډیر مال وګڼي اوس ما د نوم څنګه داخله یاد کی قسم په الله چې په بل هیڅ خبره باندې سره وران نه دي افسوس چې په یوځای کې د الله د کتاب او د رسول الله د سنت مسلې لیکن څه خلک مقابله په دین باندې کوي چې بده کې زما عزت خرابېږي زه خپل د قران او سنت ته تیار نه یم خدا بلم نه مانم خیر دغه بریځه کې د خدمت شروع کینو دغه تذکرہ به خلک کوي زما د انوم په پاتې شي زه د الله او د الله د رسول مقابله له تیار یم خو لیکن دا نه مانم افسوس. ومن سره رسول الله فرمایي څوک چې خوشاليږي په دمانه ان يكون اقوى الناس اذا خبر خوشاله کوي چې دا په ټول انسانانو کې قوي فليتوکل على الله عز وجل وداد رب العالمین باندې ځان وسپاري. ومن سره څوک چې خوشالي دي لردا خبره ان يكون اغنى الناس چې په ټول انسانانو کې ډېر غني وي فليكن شدي بما فاغ سبحانه چې الله فلاس کړي او ثق منه بما في يده چې دا کم شي ما په لاس کې او کم شي الله په لاس کې به اق ډېر کوي په نسبت سره دی لا زب سو موزما په مال سي موزما په طاقت سي دا په ټول انسانانو کې غني دي او چې سره دی دا حدیث کې رسول الله فرمایي پروید سهل بن سعد ان الله کریم زمون رب العالمین ډیر عزت مند دی يحب الكرم عزت خوخ غني او معالي الاخلاق او چت اخلاق د دې اخلاق لمنه تاسو ځان برابرو د کوم انسان چې اخلاق او چت دې زمونږ الله ډیر خوخ غني دې سره ډیر مینه ده او په دې باندې زمونږ رب العالمین ډیر خوشالي کی کله پروید سعد بن ابي وقاص باندې راځي وی رسول الله فرمایلی دي چې ان الله کریم يحب الكرم رب العالمین عزت مند دی عزت خوخ غني ډیر سخی د سخا خوخ غني او يحب معالي الاخلاق د وجت اخلاق خوخ غني او کوم اخلاق چې کمزوري دي هغه څنګه الله بد غني لري کوي. علي بن ابي طالب فرمای وی رسول الله په دعا کې د خبره کوله اللهم اهدني لاحسن الاخلاق الله مالک اخلاق وخایا فانه لا يهدي لاحسنها وشان د دغه اخلاق د پر خول نه کوي الا انت مگر انده ته واصرف عني الله واړه وزمانه بد اخلاق لا يصرف عني ویناړي زمانه د بد اخلاق الا انت مگر انده ته که اخلاق الله مال نصیب کو د بد اخلاقونه مې ساته دا رسول الله په دعا کې ویلي. پروت جابر بن عبد الله باندې رضی دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی ان الله يحب مكارم الاخلاق زمونږ الله د کیسه اخلاق سره ډېر مینه کوي کوم سړي چې کیسه اخلاق سم خیر چې هغه سره زمونږ الله مینه یو کبني ضروري. او پروت د ابو هريره باندې دا مرضی رسول الله فرمایلی دی المؤمن غر کریما مؤمن بساده عزتمند څه مطلب د ساده به دا مقصد نه چې د 20 روپے شی او 2 روپے اخلي معنا ده یو سړی وسره تیرې ظلم وکي لیکن دا خپل شرافت او د کرم د وجه نه سره هغه مخواړي څور دنه وي. او پروید د انس بن مالک باندې راځي وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله نو ورېدلې ان مکارم الاخلاق من اعمال اهل الجنه یقینا عزت من او د وجه اخلاق شي دا ګوره د جنت ولا عمل له څه مطلب دا کوم اخلاق چې ان شاء الله سبا شروع کیږي کدا چرته په من کې موجود رسول الله فرمایي تاسو جنتیان او کدا اخلاق ګوره به تاسو کې موجود نه اشه ځان مکړوي ته ځان لبري تنجي باندې ولېږي چې جنتی ما رسول الله فرمایي ته نه زمون کار زمون رب العالمین کار د عمل سره دی.
پروي د ابو هريره سے باندې رضی دا فرمایي رسول الله فرمایلی دي بعثت زلګل شوی ما لاتم صالح الاخلاق چې څه اخلاق د خلکو له پورا کوم تشریح کوم د خلکو له چې خلکو دا په عمل کې راولي یو بل روایت کې راځي ابراهيم عليه الصلاه والسلام بدا خبره کوله وجعل لسان صدق الله ملو ګرځوا د ښه ذکر یو ورځ ته پوښتنه شو چې دې څه مطلب امام مجاهد رحمت الله علیه چې هغه په ټول مفسرینو کې اوچت مفسر دی حتی تر دې مفسرینو ویلي دي چې کله د مجاهد تفسیر ته راغی باز دا کافر وي الثناء الحسن څه مطلب یلا چې کله زموږ چې مسما په دې ملګرو کې زما ذکر حسن پرې دا چې ما بل مال به دعاګانې کوي چې لکه څومره خسړیو زموږ د الله سره تعلق او د قران سره تعلق الله د شي عملونه مال پرې نه دی او زما دا ذکر به خلکو کې پرې نه دی چې هغه یې سبه مال کنزل کې چیرې دا خوري فاجر او فاسق شړیو صاحب توجه خو پرې دا قطاده سے بدا معنا کولا ابقى له حسنا سنا حسنا چې حسنا ورته دل پاتش عقبه ابن عامر فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقاتش وېزما لا شونی یما دا غلا شونی لکه یو سره تبع چې چاته وجود چاله راړي لا سې شونی وما ته ویل یا عقبه الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا واهل الاخره زته له د اخرت ولا د دنیا ولا د اهل مبارک به بهتر عمل نه کایم ما ورته ولنا يتصل من قطعك یو سړی د سره چې کله سره رحمی قطع کوي ته یو ځای کوا وتعطي من حرمك یو سړی چې ته محروم کړی تا غلا ورکړه کوا وتعفو عمن ظلمك یو سړی در باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوا سبب ان شاء الله اخلاق شرکی خدای اجمالی رسول الله یدری ویلي بهترین اخلاق د دنیا ولو د آخرت ولا داري یو سړی سره خپل ولی نه کوي ته د الله د رضا لپاره ورځي یو سړی تعالی حق نه راکې نه درکې ته د الله د رضا لپاره ورکې یو سړی په تا باندې ظلم کوي ته د الله د رضا لپاره معاف کوي او ابن عامر فرمایي چې رسول الله ما ته وی دا عمل لا ولا ځان کی د درې کړه دا خبر ورته وکړه ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ثلاث من كنا فيه ويدري خوينه دي چې دا کله بچا کې موجود شي زمونږ الله به سره اسانه حساب وکي وادخله الجنه برحمته جنت ته به سره الله داخل کې بخبل رحمت چې سره تا محرومي تا غلا ورکړه کوي یو سره به تا باندې ظلم کوي تور ته بخنه کوي یو سره تاسو له رحمت قطع کوي ته د الله تعالی لپاره وسره یې کوي رسول الله فرمایي الله به سره اسانه حساب وکي ابو هريره سے فرمایي ورسول الله فرمایلی لن ينال عبد صريح الايمان یو سړی به ښکارا ایمان له ونه رسیږي ښکارا مؤمن بدله ونه ویریش حتی تر دې پورې چې داسې رحمت یوځي کی او کوم انسان چې بده باندې ظلم کوي هغه بخښه غیله بخنه وکي ويغفر لمن شتمه یو سړی دل کنزل کې دا ورته د الله لپاره بخنه کوي دا ګور یاد ساتي چې سړی ته کنزل کول خپل کار جاری ساته د ابوبکر سره د وشا ورانه وا یو کنزل وکړه بل چې درې مې وکړه نو دم جواب وکړ رسول الله وخاندل وی ویل یاد الله نبی دا ولی وی چې کله هغه تعالی کنزل کول او ته چې پېستا په ځای ملائکه جواب کو به چې هغه کنزل وکړه ته چې به ملائکه جواب وکړي چې کله تا شروع کینو ملائکه ملاړه دا خلک الله رسول الله پرې دی دوی کنزل کوي د امامانو پسې د مشرانو پسې د علماو پسې دې حق پرسو پوری چې دا خبرې کړي دا تاسو هیڅ جواب مکوئ بس دا خپل الله یو عالم له مجلس کې تاسو شو ولکه دا پلانین خصوصو په خلاف یا ستاسو په خلاف باندې ډیره غلطه شبه خوري سرخی چې دا رقم سړی دی دا رقم سړی دی هغه جوابونه کې صرف دومره ویل قسم په الله چې دا قیامت نه مني کله چیرته قیامت منل چې زما سره به اره خبره باندې رب العالمین حسابي کوي زما په خلاف به چیرته کشم نه وکړي ځکه دا نیک عمل به دا الله مال راکې زما د بد عمل به الله تعالی بوګه باندې کیږي به جهنم لراږي قسم دې چې داخله ګوره قیامت منی نه که څو قیامت ومني دا به چیرته چې به غلطه خبره ونی خپل جواب کنټرول کی او احسان بکای الی من اساء الیه هغه څو چې سره بدیو کی ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ابتغوا الرفع عند الله اوچته مرتبه رب العالمین سره ځان طلب کړي صحابه ویل و ما هي یا رسول الله دا څه شی دی قال رسول الله ویل تسلو من قطع کا یو سړی سره سره رحمی قطع کوي ته یو ځای کا یو سړی ته محروم کړ ته ورکړه وکا الله تعالی ډېر اوچته مرتبه درکړي
حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الا ادلکم علی خیر اخلاق اهل الدنيا والاخره ویزه تاسو له غره اخلاق باندې خودل نه کوم د دنیا او د آخرت والا هم د قدرې صفاتونه ذکر کړو ما فی کوا خلق له حق ورکوا د سره رحمه پابندی. عثمان بن عفان فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي توجه ولله 117 خلقا زمونږ رب العالمین سره پاس اصل کیسه اخلاق من جاء بخلق منها چا چې باغی کې په یو باندې راتګ وکي ادخله الله الجنه الله به سره جنت له داخل یو. رسول الله فرمایي انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وان لله عز وجل لوحا در رب العالمین د پاره یو تختره تکشنا جعله تحت العرش چې د عرش لاندې ګرځولې دا وكتب فيه او دا خبره به کې لیکلې دا ان انا الله يقين الله ما لا اله الا انا اسم معبود نشه سوا زمانہ زرحم ولایا خلقت ما پیدا کړی چې د پاسه دریس وېسي خو یونا من جاء چا چې راته وګي په یو خو باندې سره د شهادت د خبره نشه الله اله الا الله دخل الجنه رب العالمین مدا جنت له ور داخل. سليمان بن يسار فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي خصال الخير 360 خصله د خیر خوینه چې دی ودریس او شپېته دي اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا رب العالمین چې کله بندله د خیر اراده وکي یو خوې په کې الله کې دي. رسول الله فرمایي ودریس او شپېته خوینه دي چې الله رب العزت یو بندله اراده د خیر وکي ټول خود څه کوي بلکې یو دګي کې دي يدخله بها الجنه ام دي یو خوې د وجنه د بنده رب العالمین جنت لور داخل کی. ابو بکر سی ابو ویل افیه منها شيء یا رسول الله فما کې کوم شي شتا قال نعم رسول الله ورته ویل شي او ټول پتا کې موجود دي څومره اوچت. بل حدیث کې راځي په روایت د عبد الله بن عمرو بن العاص وما رسول الله نو ورېدلی هغه ویل 40 خصله سلوي خوونه دي لا يعمل العبد بخصه منها یو بنده په یو خوې باندې عمل ته نه کوي رجاء ثواب هدا پاره د ثواب دیږي مگر الله به داخل کی د دې عمل د وجنه جنت له. دې ټول احادیث دا خبره معلومه شو چې رسول الله ترغیب ورکړي کیسه اخلاق ولا چې کله انسان دا پسند کړه پیدا کی دغه انسان رب العالمین جنت له ور داخل کی او هغه یو خوې ولې نه تر دې پورې روایت کې راځي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رجل رسول الله په شړي باندې تر شو چې دا ډېری ګډي بسې وي فسزافه دم المسجد طلب رسول من المسجد راکا هغه ور نکړه ومر بامراه فيبل كذا من تر شو دا هغه سو ګډي وي طلب د المسجد وکړو نه ایست رسول الله لا هغه المسجد ور کړه او ګډي ورته لاله کړه. رسول الله ویل لم تروا الى فلان فلان سړي نه ګوري تاسو من په تیر شو د غډېری غډې بځي غواګانې موږ ته مل مسجد طلب نه لره نه کړه په دې زنانه باندې موږ تیر شو موږ ته مل مسجد طلب نه ګوره موږ له غډه لاله کړه وې دا اخلاق موږ د الله په لاس کې دي چاله شو غواړي الله دا اخلاق ورکي او چې کله چاله ورکړو نه ایسه په منطقه خو باندې دا سړی به جنت لاړ شي. دلیل به دې باندې ګوره به دې کې قصه خو رسول الله ذکر کوي مهمان نوازي ورس ان شاء الله یو تفصیلی روان دي او کله دا فرمایي وان محاسن الاخلاق مخزونه عند الله دا کیسه خو نه چې د رب العالمین سره جمع کړي شي وي دي اذا احب عبدا شکل الله من وګي دی وبند سره نو ایس احسانو کې دي شری باندې خلقا حسنا دی کیسه اخلاقو دی بند سره څنګه الله من رااله نو ایس یو خو په خوینو کې ورکړه. عائشہ رضی الله عنها فرمایي ولقد جاء الاسلام وفي العرب 60 خصله اسلام چې کله راغی په عربو کې سره پاسه شپې ته خوینه وټول مجموعه اسلام دا زیات کړو یو پکې د ملمان ملمستیا دا وفا په لوز باندې او د ګوندی سره خو خوې د اجمالی وي ان شاء الله یو باندې تفصیلی دلیل به دې باندې چې ګوره په عربو کې دا کیسه اخلاق مسکین باندې خرچه کول سره رحمی امانت ادا کول حیا په سړی کې پیدا کېدل دا ټول چې کله انسان وګړي او بعد دغه به ځان سره به سوچوږي. عائشہ به فرمایي مکارم الاخلاق 10 کیسه یو لس خوونه دي سړی کې به په بچی کې به نه په بچی کې به په سړی کې به نه په مالک کې به په غلام کې بني او په غلام کې به په مالک کې بني او به دغه خوونه ذکر کړه کوم چې مخکې ذکر کړی شو. اې دی وجنه یو اسمعي فرمایي
وی چې کله زما دیني کله وفات راغی دا ټول زمانه دا جمع کړه وی ویل چې ازما بچو عاشر الناس د خلق سره د شي ژوند وکي ان عشتم کتاسو ژوند وي د خلق په تاسو باندې خوشاله شي و ان متم بکو علیکم خو کتاسو شرط مړ شو در باندې شاړي معنی کې اسا اخلاق نو دې ځپوري دا خبر ذکر کړی شو تر دې پوری شباش حکم او بدا ویل ان الليل والنهار دا شپه ورځ چې عملان فيك پتا کې عمل کې تم کې عمل وکا دا شپه ورځ ګور په موږ تاسو کې خپل اثر کوي یا کله د شي وای چې دا شپه ورځ د زموږ رب العالمین دوه خزاني دي کوم شر چې بګی کې خود په خزانه کې امه قشه تعالی په لاس باندې راځي هغه دنیا کې رب العالمین دا به تعالی درک نو سبا ان شاء الله کې چې د ژوند باقی په خاصه اخلاق باندې بشرو کو چې کوم اخلاق دي د الله په فضل کرم سره په یو دوه باندې بشرو کو په دین باندې به موږ تاسو چې رب العالمین په موږ تاسو کې دا راولي تر څو پوری په دې باندې الله موږ تاسو له جنت راګي نو ان شاء الله په دین ورته کینو کوم نه کینو کچرته په من کې موجود نه شي به دایمي ساتو او که په من کې چرته موجود نه رسول الله فرمایي د سره پاسه درس او شپته خو نه دي چې لکه عیسی بچا کې موجود شو الله جنت له داخلي خپل به مزه کو نور ملګرو سره هم دا خبره کو دا قشم په کورونه کې زنانو سره سبب ان شاء الله تفصیلی هغه شروع کیږي د الله نه دعاګانې غواړو چې رب العالمین موږ تاسو له عمل نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین